د کونړ ولایت مقام لخوا د نږدې 15 میلیونه افغانیو په لګښت د ترمیم چارې ترسره شوې. د دغه ولایت مقام په همکارۍ د 100 متره اسنادي دیوال د ولایت مقام وداني او د سید جمال الدین افغاني د غونډو تالار ترمیماتي چارې د نږدې 1 کال په موده کې بشپړې شوې. تقریبا تر 15 میلیونو پورې مصارف په دغه ولایت په داخل کې په دغه ترمیمات او په دغه استنادي دیوال دا ترسره شوي دي. نو مسؤلین الحمدلله کوشش کوي والي صاحب محترم چې په ولایت کې څومره مشکلات چې هغه ټولو ته د حل لار پیدا کړي او هغه مشکل ختم کړي. مسؤلین وايي اسلامي امارت ژمن دی چې په دغه ولایت کې نور هم رغونیزې چارې ترسره کړي. د دوی په خبره هیواد په بشپړه معنا امن دی او په کار ده چې د آبادۍ لپاره یې مټې راونغاړو. سړکونو د پروژې شروع دي، د پلونو شروع دي، د زیړی بابا پل انشاءالله په نږدې وخت کې به په کار شروع شي. د نورستان او د کونړ ترمنځ چې کوم سړک دی د غازی آباد او د کونړ ترمنځ د ناړۍ او د اسداباد د ښار ترمنځ چې کوم دغه خامه سړک پاتې دی په دې ټولو به انشاءالله په نږدې وخت کې کارونه ترسره کیږي او دغسې نورې هڅې هم روانې دي. بلخوا د دغه ولایت د ادارو رئیسانو په دغه ولایت کې ترسره شوو چارو ستاینه وکړه. نور د ډیر کارونه وشو، پرمختګ شوی دی الحمدلله العظیم او نور هم روان دي کارونه ده چې ډیر خو د ولایت په سطح چې کوم کارونه دي ډیر زیات د یقین او باور او د امید وړ کارونه وو. خلکو ته ډیر زیات اطمینان او خوشحالي ورکړې ده. د ولایت ترڅنګ زموږ ټولو دولتي اداراتو کې مسؤلین متوجه دي او په ټولو اداراتو کې دغه د بیا رغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي. یقینا چې دا زموږ دپاره او د کونړ د ولسونو لپاره ډېر د خوشحالۍ زیری. د یادونې ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو دا لومړی ځل دی چې په ولایت مقام کې د ودانۍ او د ترمیم چارې ترسره کیږي.